أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة آل عمران سلورم پارا آیت نمبر 152. دا آیت مبارک هم د غزوه احد متعلق ده. الله پاک د خپل مؤمنانو بندگانو سره د مدد وعده کړی و او الله پاک هغه خپل وعده پوره کړله. په غزوه احد کې الله پاک د مؤمنانو سره امداد وکړو او په ابتدا کې الله پاک مؤمنانو ته فتح او کامیابی ورکړله. مؤمنان په دغه جنگ کې 200 کسانو او کافران 3000 او بیا کافرانو سره هر قسم اسلحه موجود و او مسلمانانو سره څنګه چې د بدر په جنگ کې اسلحه برای نام و، نو دغه شان د احد په میدان کې هم اسلحه برای نام و. ټولو سره اسلحه نه و، نه ټولو سره سواری و. سره د دې ټولو کمزورو الله پاک د مؤمنانو سره امداد وکړو او فتح او کامیابی په ابتدا کې الله پاک مؤمنانو ته ورکړه. کافران قتل کول او بیا کوم تیر انداز 50 کسان په جبل رومات باندې نبی علیه السلام او درولیو او هغه ته حکم کړو چې تاسو به په هیڅ حالت کې دا ځای نه پرېږدئ، که موږ ته فتح ملاویږي او که موږ ته شکست ملاویږي، تر دې پورې که زمونږه د بدن غوښې مارغان اوچتې په هوا کې هم تاسو به دا مورچه نه پرېږدئ. چې کله مسلمانانو ته فتح او کامیابی ملو شوله او مال غنیمت هغې راغونډول شروع کړل، کافران وتښتېدل، هر څه نه د جنگ په میدان کې پاتې شو او مال غنیمت را جمع کول دام د جهاد یوه حصه ده او مال غنیمت مجاهدین د خپل ځان د پاره نه را جمع کوي، بلکې دا مشترکه امانت وي، دا به را جمع کی بیا به امیر جهاد ته حواله کی او د هغې نه به خمس یعنی 15مه حصه هغه بیت المال ته لاړه شي او باقی 4 حصې به په مجاهدینو باندې تقسیمیږي. نو چې کله مسلمانانو مال غنیمت را جمع کول شروع کړل، نو دغه 50 تیر انداز هغې کې اختلاف پیدا شو. څه کسان وویل چې د نبی علیه السلام حکم دی موږ به دلته ولاړ یو، دا مورچه نه پرېږدو، او بعضې کسان وویل چې د نبی علیه السلام
کم مقصد و هغه پوره شو، کافران او تښتېدل د میدان نه او مسلمانان مال غنیمت را جمع کوي. نو راځئ چې موږ هم ورشو او مال غنیمت را جمع کولو کې چې دام د جهاد یو حصه ده، په دې کې موږ خپله حصه واچو او مال غنیمت د مسلمانانو سره مجاهدینو سره را جمع کو. نو 10 یا 11 کسان دغلته پاتې شو او باقی ټول را کوز شو، مال غنیمت را جمع کول را ټولول شروع کړل. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه چې تر دغه وخت پورې مسلمان شوی نو، هغه یو لوی سپهسالار، یو لوی جرنیل، دغه جبل رمات مورچه هغه خالی ولیدله چې لږ کسان دي په دې باندې، نو 200 په اسونو باندې سواره کسان ځان سره کړل او په دغه طرف باندې راغلل. دغه 11 کسان په دغه ځای کې شهیدان کړل، ځکه 11 کسانو مقابله کې 200 کسانو. د دې سره چې کوم غشي و هغه ختم شو، بیا مقابله ګرانه وه د دې دپاره. نو خالد بن ولید رضی الله عنه سره د 200 د اسونو باندې سواره چې کوم فوجیانو د کافرانو سره د هغې حمله وکړله، د 11 کسان شهیدان شو او په دغه کنډو باندې په جبل رمات باندې خالد بن ولید رضی الله عنه د هغه ملګري هغه راوړېدل او اواز یې وکړو خپلو کافرانو چې ای قریشو، زه خالد بن ولید خبرې کومه، زه د شا طرف نه مې حمله وکړو، تاسو مخې طرف نه واپس راشئ. نو ناڅاپه حمله وه، دوی د شا طرف نه راغلل او د مخې طرف نه کافران چې کوم تښتېدلي وو هغوی واپس راغلل. نو دواړو طرف نه مسلمانان په منځ کې ګیر شو. نو داسې ناڅاپه حمله دا هغوی برداشت نه کړی شوله او د دې حوصلې کمزورې شولې. نو د کمزورو حوصلو په وجه باندې مسلمانانو ته نقصان ورسېدو او 10 کسان ترې نه په دغه وخت کې شهیدان شو او اکثریت هغه زخمیان شو. داسې کس پکې پاتې نه شو چې هغه زخمی شوی نه و. د نبي علیه السلام سره په یو موقع باندې 11 صحابه هغه پاتې شوي یا 12 صحابه چې په هغې کې 9 کسان شهیدان شو. نبی علیه السلام خپلو صحابو ته آواز وکړو الی عباد الله، ای د الله بندگانو زما طرف ته راشئ. نو چې کوم صحابو میدان پرېښی و، د کمزورۍ په وجه باندې د حوصلې کمزوري شوي وي، ناڅاپه حمله وه، بیا انسان سوچ او عقل کار نه کوي، هغه ټول بیا واپس راغلل، د نبي علیه السلام نه غیر چاپېره ودرېدل او کافران یې واپس په تښتېدلو باندې مجبوره کړل، هغوی وتښتېدل، میدان یې پرېښودو. نو دغه د غزوه احد متعلق د فتح خبره او بیا هغه فتحه په شکست کې بدلیدل د هغې ذکر یې کړی دی او دا کومه کوتاهي چې د بعضې صحابو نه وشوله نو د هغې د معافۍ په دې آیت مبارک کې هغې ته اعلان هم کړی دی چې تاسو ته الله پاک دا هر څه معاف کړي دي. ولقد صدقكم الله، یقینا چې الله پاک رښتیا کړله تاسو سره وعده، خپل وعده د مدد، چې الله پاک د مدد وعده کړې وه نو تاسو سره مدد وکړو. اذ تحسونهم، په کوم وخت کې چې تاسو قتل کول د کافران، باذنه د الله پاک په حکم سره، د الله مددو. دا 200 کسان کلک ولاړو په میدان کې او مقابله کې 3000 کافران دي، هغې باندې شروع کړه هغې قتل کول، نو څه یې نه قتل کړل او څه یې نه وتښتېدل. نو میدان مسلمانانو ته پاتې شو. حتی تر دې پورې اذا فشلتم، هر کله چې تاسو کمزوري ښکاره کړله، وتنازعتم او اختلاف وکړو تاسو، فی الامر په خپل کار کې، چې کوم 50 تیرانداز په جبل رمات باندې ودرولی په هغې کې اختلاف پیدا شو، 11 کسان پاتې شو او دا باقی یو کم 40 کسان دوی راکوز شو د جنگ میدان ته مال غنیمت را جمع کولو دپاره. نو دغه اختلاف ذکر کوي چې ستاسو په منځ کې اختلاف پیدا شو، دا اختلاف چې دی نو دا د امت او اجتماعیت ته نقصان ورکوي، د هغې نقصان ښکاره شو. وعصیتم، او تاسو نافرمانی وکړله، من بعد ما، رستو د دینه، اراکم چې اخود تاسو ته الله پاک، ما هغه څیز تحبون چې تاسو خوښ ګڼو، چې هغه فتح او کامیابي وه او هغه مال غنیمت و. نو فتح او کامیابي ملو شوله
مسلمانانو ته الله پاک وښودله او ډیر مال غنیمت د کافرانو نه د احد په میدان کې پاتې شو. نو دا فتح او کامیابی دام د مؤمنانو خوښه وه او مال غنیمت دایم خوښ و. نو دا هر څه تاسو په خپلو سترګو باندې ولیدل، الله پاک تاسو ته وښودل، خو چونکې تاسو د نبی علیه السلام د حکم نافرمانی ستاسو نه وشوله، هغه مورچه تاسو پرېښوده، اختلاف مو که په خپل منځ کې، نو هغه هر څه ستاسو د لاس نه لاړل. منکم بعضې په تاسو کې من هغه څوک دی یرید الدنیا چې هغې غواړي دنیا. دلته دنیا نه مراد مال غنیمت دی چې هغې په دې نیت باندې راکوز شو د جنگ میدان ته چې مال غنیمت را جمع کولو کې هغې هم حصه واخلي. نو د هغې تعبیر یې وکړو په دنیا سره چې ستاسو دنیا خوښه وه، دنیا دپاره مورچه پرېښودله. ومنکم او بعضې په تاسو کې من هغه څوک دی یرید الاخرته چې هغې غواړي آخرت. نو هغه 11 کسان پاتې شو په جبل رومات باندې او هغې خپل ځان قربان کو د آخرت او د شهادت په نیت باندې دغلته ولاړو. الله پاک شهادت هم ورکو او آخرت ورله هم ورکو. نو د مال غنیمت دپاره راکوزېدل د دغه یو کم 40 صحابو د الله پاک خوښ ونه ګڼل او د هغې تعبیر یې وکړو د دنیا په محبت باندې چې تاسو دنیا غواړئ، د دنیا دپاره راکوز شوې. ثم صرفکم، ثم بیا صرفکم الله پاک واپس وګرځولی تاسو عنهم د دغې کافرانو نه. اول تاسو غالب وې، بیا در باندې الله پاک کافران غالب کړل چې خالد بن ولید رضی الله عنه حمله وکړله د شا طرف نه او مخې نه هغه تښتېدلي کافران واپس راغلل. نو د دوانو طرفونه مسلمانان په منځ کې ګیر شو. لیبتلیکم د پاره د دې چې الله پاک ازمایش وکړي په تاسو باندې. نو دا ازمایشو د الله پاک د طرف نه چې څوک د جنگ په میدان کې ثابت قدم پاتې کیږي او څوک د جنگ د میدان نه رستو کیږي. نو چې کوم صحابه د جنگ د میدان نه رستو شوي وو، هغې چې د نبي علیه السلام آواز مبارک واورېدو، فورا د جنگ میدان ته واپس راغلل. نو دا ډېر لوی ازمایش او امتحان و چې مسلمانان د دوانو طرف نه ګیرو او بیا 80 کسان د مؤمنانو نه د صحابو نه شهیدان شو. د نبی علیه السلام غاښ مبارک شهید شو، مخ مبارک زخمی شو. دا ټول دا د مسلمانانو دپاره ازمایش شو. اوس دغه مورچه پرېښودل او لاندې راکوزېدل د جنگي قوانینو په اعتبار سره دا خو لوی جرم او د نبی علیه السلام د حکم خلاف ورزي وه، او چونکې هغې په دې نیت نو راکوشي چې دا مال غنیمت موږ ځان دپاره را جمع کوو، خو به هر حال د امیر اطاعت ونه شو د دغې کسانو نه. نو دغه کمی کوتاهي چې وشوله نو د هغې الله پاک د معافی اعلان وکړو. ولقد عفا عنکم، یقینا چې معافي کړې د الله پاک تاسو ته. نو حضرات صحابه کرام دا د الله پاک خوښ بندگانو، که د هغې نه څه کمی کوتاهي شوې ده هغه ورته الله پاک په دنیا کې معاف کړې ده او ټولو صحابو ته الله پاک رضی الله عنهم وردو عنه لقب ورکړی دی چې الله د دوی نه رضا دی او دوی د الله نه رضا دي. او بل ځای کې فرمایي وکلا وعد الله الحسنى چې د ټولو صحابو سره الله پاک د جنت وعده کړی، ټول جنتیان دي. که هر څومره کمی کوتاهي ترې نه شوې ده د هغې معافي الله پاک په دنیا کې ورته کړې ده. ولقد عفا عنکم څنګه دلته الفاظ ذکر شو او دغه شان رضی الله عنهم وردو عنه په قرآن مجید کې 3 کرته دغه الفاظ ذکر دي چې الله د دوی نه رضا دی، دوی د الله نه راضي دي. نو بیا د صحابو کمی کوتاهي خلقو ته بیانول په دې نیت باندې چې د صحابو شان کې کمی راشي، دا د ایمان د خطرې باعث ګرځي. ځکه الله پاک ورته معافي کړې ده. نو بیا هغه خلقو ته بیانول نه دي پکار چې فلانی صحابي کې دا کمی وه، فلانی کې دا کمی وه. هغې خپل ځانونه، خپل بچي، خپلې بیبیانې هر څه قربان کړي دي د الله د دین دپاره او د نبی علیه السلام د دفاع او د حفاظت دپاره. ځکه 9 صحابه د احد په موقع باندې د نبی علیه السلام نه غیر چاپیره ولاړ دي، د نبی علیه السلام د حفاظت دپاره خپل ځانونه قربان کړي دي. والله ذو فضل،
او الله پاک د لوی فضل مالک دی علی المؤمنین په خپلو مؤمنانو بندګانو باندې. دلته مؤمنان نو مراد صحابه دي، په هغې باندې الله پاک خپل فضل وکړو او یو ځل بیا د جنگ میدان الله پاک هم هغې ته حواله کو او کافران دوباره بیا وتښتېدل، میدان یې پرېښودو. ولقد صدقكم الله، یقینا چې الله پاک رښتیا کړله تاسو سره وعده خپله وعده، اذ تحسونهم په کوم وخت کې چې تاسو قتل کول کافران باذنه په حکم د الله پاک سره، او چې څه قتل کړو ستنه وتښتېدل او ډېر لوی مقدار کې مالی غنیمت د هغې نه د احد په میدان کې پاتې شو. حتی تر دې پورې اذا فشلتم هر کله چې تاسو کمزوري ښکاره کړله، وتنازعتم او اختلاف وکړو تاسو فی الامر په خپل کار کې چې هغه مورچپ تاسو پرېښودله، وعصیتم او تاسو نافرماني وکړله د نبي علیه السلام د حکم، من بعد ما اراکم رستو د دې نه چې الله پاک وښود تاسو ته، ما هغه څه تحبون چې تاسو خوښ ګڼو محبت مو ورسره چې هغه فتح او کامیابي وه او مال غنیمت و. منکم بعضې په تاسو کې من هغه څوک دی یرید الدنیا چې غواړي دنیا، ومنکم او بعضې په تاسو کې من هغه څوک دی یرید الاخرته چې غواړي آخرت. ثم صرفکم بیا الله پاک واپس را وګرځولی تاسو عنهم د هغې کافرانو نه چې اول تاسو هغې قتل کول، بیا چې در باندې هغې رال نو به تاسو قتل کولی. لیبتلیکم د پاره د دې چې ازمایش او امتحان وکړي الله پاک په تاسو باندې. ولقد عفا عنکم یقینا چې معافي کړې د تاسو ته الله پاک. والله ذو فضل الله پاک د لوی فضل مالک دی علی المؤمنین په خپلو مؤمنانو بندګانو باندې. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.